دا یو ورور سوال کړی دی چې د رمضان په دې میاشت کې زه چېرته په سفر باندې تلم نو ما له د کرونا ټیسټ کو نو کرونا ټیسټ کې چې دی مرۍ ته یا پوزې ته هغه ډکې ورته کې ورکته کوي دې سره روژه ماتېږي او که نه الجواب دا کرونا ټیسټ چې کوم راوتی دی دا ډکې چې پوزې کې ورننه باسي یا په مرۍ کې که چېرته د روجې په دوران کې څوک دا کار وکړي نو دې سره روژه نه ماتېږي اگر که دا پوزې ته دننه ورشي اگر که دا مرۍ ته ورسي وجه دا ده چې ګوره دې ته نه خوراک ویلی کېږي نه ورته څښاک ویلی کېږي او نه د خوراک او څښاک کار ورکوي او بله دا چې دې کې څه شی معدې ته هم نه ځي لکه یو سړی چې د خوراک څښاک کار نه ورکوي خو معدې ته لاړ او معده پرې ډکه شو نو معدې ته هم نه ځي نو والله اعلم ښکاري دا قول مضبوط او دا خبره چې د دې سره روژه نه ماتېږي بلکې مجمع الفقه الاسلامي مشهوره مجمع ده او دې کې د هر ملک علما کینی او دوی بیا قرارات پاس کوي په بعضو مسلو باندې لیکل کوي نو هغوی په دې خبره باندې لیکل کړي دي چې دا معدې ته چې دا کیمره کوزوي وړه غونته کې او دننه د معدې د زخم پې ګوري او دا حالات دننه ګوري دې سره روژه ماتېږي او که نه نو هغوی بیا دې مسلې ته او دې جواب ته رسېدلي دي چې دې سره روژه نه ماتېږي ځکه چې دا نه خوراک څښاک دی او نه د خوراک څښاک کار ورکوي اگر که معدې ته رسي نو دا کرونا ټیسټ چې څوک کوي دغه ډکې چې کوم باندې ټیسټ کېږي هغه معدې ته نه رسي که رسي معدې ته معدې ته نه رسي نو دې سره روژه نه ماتېږي والله اعلم